د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت لوی ریاست په یوه غونډه کې خپل کارکوونکي وستایل او د اسانتیاوو برابرولو ژمنه یې وکړه. په همدې موخه جوړه شوې غونډه چې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال ستر پاسوال مولوي نور جلال جلالي، د پاسپورت لوی رئیس پاسوال عبدالکریم حسیب او د اداري معینت د دفتر رئیس پاسوال شیخ محمد طاهر حلیم پکې ګډون کړی و. د پاسپورت ریاست خپلو کارکوونکو ته ستاینلیکونه ورکړه او کارونه یې تقدیر کړه. د وزارت اداري مرستیال لوی پاسوال مولوي نور جلال جلالي وویل چې د پاسپورت اخیستل د ټولو افغانانو حق دی او هر هغه څوک چې د افغانستان تابعیت ولري پاسپورت یې قانوني حق ګڼل کیږي. عزتمندو، مختصر به دومره ووایم چې دا کورنیو چارو وزارت ډیر مختلف خدمتونه عرضه کوي. کورنیو چارو وزارت د خدماتو اداره ده، د قانون د پلي کولو اداره ده او په هغې کې یو دغه اداره چې د ملت هغه ضرورتونه چې اړین ضرورت دی، هر څوک چې د افغانیت تابعیت تذکره ولري پاسپورت یې حق دی. ځکه سفر کوي، پاسپورت د خارج ملکونو د سفر دپاره دی، عمرې ته ځي، حج ته ځي، بل خپل ضرورت دپاره، علاج دپاره پاسپورت حق دی د ملت. هغه وویل چې افغانان مسلمان او غیور ملت دی او د دې ملت خدمت باید پوره په ویاړ او ایماندارۍ سره وشي. هغه د پاسپورت په پروسه کې ازدحام ته په اشارې وویل چې پاسپورت کې ځنډ د تور او سپین په معنا نه دی، بلکې ټول افغانان یې د اخیستو حق لري. الحمدلله افغانان یو، بیا مسلمانان یو، اسلامي غیور ملت هم دی، د دې خپل ملت، د دې خپل مسلمان ملت خدمت دی، دا باید په ایماندارۍ سره وکړو. پاسپورت کې دا خبره نشته دی چې دا څوک دی، پښتون دی، فارسیوان دی، ازبک دی، تاجک دی، هزاره دی، څوک دی، هر څوک چې دی افغان دی، زموږ ورور دی او پاسپورت یې حق دی. یو ځل چې پاسپورت شرایطو ته برابر شو، پاسپورت یې حق دی. ښاغلي جلالي د پاسپورت ریاست له مسؤلینو وغوښتل چې ملت ته په خپلو چارو کې لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په خبره یې چې خلکو ته د مراجع په وخت عزت ورکړئ او په عزت یې رخصت کړئ. دغه خدمت یې په موږ تاسو باندې دی. دې امتحان کې واقعي باید خدمتو له په داسې طریقې سره عرضه کړو چې خوشحاله ولیږو. کوشش وکړئ چې ملت خفه نه کوي. دا ملت زورېدلی دی، دا ملت کړېدلی دی، دا تکلیف زده دی چې نور تذلیل نشي. غوښتنه هم د نورونو دا تاسو ته هم وایو، ځان ته هم وایو، موږ ته په الله تعالی د عمل توفیق راکړي چې یو افغان ورور راته ودرېږي، باید خدمت یې په داسې طریقې سره وشي چې دی باعزته لاړ شي، باوقاره لاړ شي. د پاسپورت رئیس پاسوال مولوي عبدالکریم حسیب په خپلو خبرو کې اداري مرستیال ته ډاډ ورکړ چې له کاري ازدحام سره به ملت ته په کارونو کې لا نورې اسانۍ رامنځته کړي. محترمو ملګرو، دا چې د پاسپورت ریاست کې ازدحام ډیر زیات دی، هر وخت خلک ډیر زیات وي، د تاسو ټولو په نمایندګۍ باندې جناب حاجي صاحب ته موږ اطمینان ورکوو چې په اوس پورې څومره خدمت کړی دی، الله دې قبول کړي. په آینده کې به انشاءالله موږ نور هم د خپل ملت د خدمت لپاره توجه کوو. کوشش به هم دا وي انشاءالله چې څوک ران ناراضه نشي، الله توفیق راته نصیب کړي. او د حاجي صاحب په حضور کې تاسو ټولو نه زه دا غوښتنه کوم، اول وخت کې هم تاسو دا خبره ما کړې وه که هر چا دلته په ریاست کې د شریعت خلاف په ما کې شخصا کوم غلطي ولیدله، هر یو کارمند ته اجازه ده. ما اول هم دا خبره کړې چې ما ګریوان کې ونیسي. په پای کې د یاد ریاست کارکوونکو ته د مسؤلینو په لاسونو ستاینلیکونه ورکړل شوه.